رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د سحر منځو کې په جمع باندې او بیا د الله ذکر کوي تر دې چې نور روخیږي د هغې پسې 2 رکعاته نفل وکړي دې سړي ته الله تعالی د یو حج او عمرې ثواب ورکوي پیغمبر پاک تاکید فرمایي تامتن پورا حج و عمره پورا حج و عمره پورا حج و عمره 3 ځلې داسې ویلي د حضرت عمر رضی الله عنه نه روایت دی چې یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام یو ډله د صحابه کرامو جهاد ته ولېږله نو دا ډېر زر رالل او ډېر لوی غنیمت یې ځان سره راوړو صحابه کرامو عرض وکړو د الله پیغمبره داسې ډله چې زر لاړه شي او راشي او ډېر غنیمت راوړي مونږ مخکې چېرته نه ولیدلي دا څونه خوش قسمته خلک دي ډېر زر لاړو د دین کار یې وکړو او د دنیا خیر هم الله ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم مته فرمایل آیا زه تاسو ته یو عمل وښیم چې د دی نه افضلي ډېر زر واپس هم شي او ډېر لوی اجر او عظیم غنیمت وته الله ورکړي واعظم غنیمه افلا اخبرکم باعجل کرة منهم واعظم غنیمه آیا زه تاسو ته وښیم داسې خلک چې د دې نه به زر واپس کیږي او ډېر لوی غنیمت به ځان سره کور ته راوړي هغه وی د الله پیغمبر ولې نه موږ ته وښایې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه خلک د دې نه زر واپس کیدونکي دي او عظیم غنیمت ځان سره لاسته راوړونکي دي چې د سحر منځو کې او بیا په خپل ځای کې کینی په خپل مجلس کې کینی او د الله ذکر کوي تر دې چې نور روخیږي ایو پسې کم از کم 2 رکعاته وکړي ثم یرجعون الی اهالیهم بیا خپلو کورونو ته واپس راځي نو دا کسان ډېر زر واپس کیدونکي هم دي او ډېر عظیم غنیمت ملاویدونکي دي محدثین کرام وایي په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې تا دې ځای کې مونځ وکړو په دې ځای کې نو بیا ضروري نه ده چې همدلته ته کښېنې بلکې په جومات کې او په مجلس کې ته ځای بدلولی شي ځکه په دې حدیث کې د مجلس لفظ راغی مثلا محدثین وایي اراد ان یجلس فیه لذکر او تلاوت او تعلم او تعلیم یو سړی ځای بدلی د ذکر ځای جدا دی یا د تلاوت د پاره قرآن شریف را لیپاسي یا یو ځای کې عالم درس کوي د هغه درس کې کینی یا د عالم په خپله بل ته تدریس کوي نو دا به مجلس بدلول غواړي نو دی کې د ثواب کې کمی نه راځي او دا همغه مجلس دی فإن المقصود الأصلي إنما هو اشتغال الوقت بالذكر الإلهي مقصود اصلي خدا الله ذکر کې ځان مصروف ولی او وخت راولي او هر یو ذکر چو او د الله رحم دی مهرباني ده که یو سړی یو ضروري کار کوي دکان ته ځي سو بل مشکل وي بازار ته ځي نو د دې په دې بار ماحول کې ذکر کوي چې نور روخیږي 2 رکعاته مونځ دیو کې الله به د تم دا ثواب ورکړي ان شاء الله اگر چې په خپل ځای کېناستو نو دا پوره طریقه ده او افضل طریقه ده امام ابو داود رحمت الله علیه خپل سند سره د انس ابن مالک رضی الله عنه روایت ذکر کړی دی چې د نقل کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پیغمبر پاک فرمایي چې زه کینم د سار مانځه نه وروسته هغه خلکو سره چې د الله ذکر کوي تر دې چې نور روخیږي دا ماته د سلور عربي غلامانو آزادولو نه بهتر ده او دا چې زه کینم مع قوم د هغه خلکو سره یذکرون الله من صلاة العصر چې د الله ذکر کوي د مازدیګر مونځ نه وروسته تر نور ډوبېدو پورې احب الی من ان اعتق 4 من ولد اسماعیل علیه السلام دا ماته غوره ده چې زه 4 عربي غلامان آزاد کما او بل روایت کې دي چې زه کینم په یو مجلس کې چې د الله ذکر کوم پکې د سهار د مانځه نه واله تر نور خاته پورې دا ماته غوره ده چې 4 غلامان آزاد کما دې کې اشاره دی چې انفرادي عمل نه دا شی بهتر دی عبدالله بن مبارک رحمه الله یو روایت ذکر کړی دی چې الله تعالی فرمایي اے د آدم علیہ السلام زویا ته د سار مانځه نه وروسته لږ سات ما یادوه
او د مازدیګر مانځه وروستو ته ما لږ یادوه د دې په منځ کې به زه ستا کافي کېږم یعنې ستا حاجتونه به پوره کومه ستا مهمات به پوره کومه د دې په منځ کې وختونو کې او محدثین وایي دا د دې جملې معنی ده من کان لله کان الله له چې سر مونږ وروسته سړی د الله بندګۍ ته توجه ورکړي شیطان خو سړي د کارونو وړاندې کوي خدای ذکر توبه استغفار نور خاطه پوري او داسې مازدیګر مونږ نه وروستو سات کینی او د الله بندګي او ذکر او یاد وکړي نو دا دې سړي ځان الله ته حواله کړو ځان یې الله ته حواله کړو په دې عمل سره دا عمل دا تاثیر لري ګویا چې دې سړي الله سره یو لین دین وکړو دا وخت او دا بندگی او دا الله ذکر قیمتي وګڼه او دا الله پاک ته حواله کړو نو الله خو ډېر غیرتي بادشاہ دی دیو جن روایاتو کې دي من جعل الهموم هما واحده هم الدين کفاه الله هم الدنيا والآخرة رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا ټول غمونه یو غم جوړ کړو چې هغه د دین غم دی الله به د دنیا او د آخرت د دوړو غمونو نه کافي شي جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنہ روایت ته وای دی او نبی کریم چې کړه به د سار منځ کو پرلط به والا په خپل دی باندې تر دې چې نور بخر او خطو نو منځ به وکړو بهتر دا مولا القاری صاحب رحمه الله او نور محدثین وای چې د حدیث کې دا سره غلی چې دا الله ذکر به کو کې بناستو نو دې کې دلالت ته دې خبره باندې رهنمایي ده چې دې وخت کې د الله ذکر غوړه دی تسبیح او تهلیل او دارنګي دعا او درود شریف دا غوړه دي البته د قران کریم تلاوت پکې هم روا دي څه کراهت پکې نشته دي الله پاک دې موږ تاسو ته توفیق راکړي زموږ تاسو ناسته دي الله قبول کړي بعض خلک وایي چې د مکروه وخت کې تلاوت مکروه دی نه اس کراهت پکې نشته دی یو وخت کې د قران مجید تلاوت کې څه کراهت نشته دی